ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. الله فرمایل چې د کفارو مثال داسې د لکړاند لکه کانه، د مسلمان مثال داسې د لکه اوریدونکې لکه لیدونکې. آیا دا برابر دي دواړه؟ نه. وګورئ قوم د حضرت نوح علیه السلام. الله فرمایي موږ حضرت نوح علیه السلام ولېږلو. د نوح علیه السلام نوم تاسو مخکې زده کړه او د هغه د عمر متعلقه هم تاسو سره خبره شوی و. نو نوم یا عبدالغفار و یا یشکر و یا بل. نوح علیه السلام موږ ولېږلو، خپل قوم ته ولېږلو. ای قوم زه د تاسو لپاره يرونکی په ښکاره یم، تاسو د الله نه بغیر د بل څه عبادت مه کوئ. مشران اوویلې خو ته موږ ته یو بشر یې او د ستا تابعداران هم بادي رأی خلق دي. بادي رأی دا معنا بې فکره خلق دي، جوش والا خلق دي، د خبرو انجام نه سنجي. او د تاسو تابعداران هم په مونږ کوم فضیلت نه لري. ای قومه ما ته خبر راغی که زه په یو بینه او معجزه باندې ما راتګ کړی وي او بیا په تاسو باندې پټه شوي سترګې ته نه پټې وي، ایا مونږ د وحی د ایمان په تاسو لازمولی شو؟ نه. ای قومه په دغه تبلیغ باندې د تاسو نه د مال سوال نه کوم، زما اجر صرف الله تعالی ده. دوی ورته وویل چې خو بیا داسې وکړه د غریبان در نه لرې که مونږ خانان به در سره شو. الله فرمایي پیغمبره داسې ونه کړي. وما انا بطارد الذین آمنوا، زه شړونکی د هغو مؤمنانو غریبانو نه یم. او که چیرې ما خامخا داسې کار وکړو نو بیا به ما د الله د عذاب نه څوک خلاصوي. او دا هم نه درته وایم چې له ما سره خزانې دي، دا هم نه وایم چې زه په علم غیب باندې خبردار یم، داسې هم نه وایم چې زه یو ملک یو فرشته یم، داسې هم نه وایم چې کوم کسان ضعیف او غریب دي چې دوی ته به الله پاک خیر نه ورکوي، لکه تاسو چې وایي چې غریب ته به الله خیر نه ورکوي. دوی وویل نوح علیه السلام تا خو زمونږ سره ډېره لویه جګړه وکړه، بیا دې جګړه ښه زیاته کړه، یاره هغه عذاب راوړه کنه. دی فرمایو ته چې قوم عذاب خو الله راولي، لیکن تاسو د الله د عذاب نه خلاصیدون کې اسې هم نه یی. خو زما نصیحت تاسو ته فائدہ نه رسي کما اراده د نصیحت تاسو ته کړی. الله پاک د تاسو رب ده، همدغه الله ته تاسو ورځئ. ایا دا خلک وایي چې پیغمبر دا خبره ځان نه جوړې دي؟ ته ورته وایه کمال ځان نه جوړې وي کنه او ما تاسو ته دروغ ویلې وي، د په قیامت کې به داسې چې موږ ته دغه ویلو تاسو وبال به په مای. زه پوهېږم جواب، او که زما خبر اختیا هم ایمان نه پرې راوړی بیا خو انتظار د عذاب وباسئ. ایا دوی وایي چې پیغمبر له ځان نه خبرې جوړې؟ ته ورته وایه کما له ځان نه جوړې دغه جرم په ما باندې ده، د تاسو له جرم نه زه بې پروا یم. الله پاک فرمایي ولقد یقینا په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قوم خپل قوم ته انی زه لکم د تاسو لپاره نذیر مبین یرونکی ښکاره په دې خبره باندې الله تعبدو چې عبادت به نه کوئ الا الله مګر صرف د الله تعالی. انی زه اخافو یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم علیم عذاب د ورځې درناک. فقال الملأ الذين نؤول مشرانها كفروا من قومه چې کافرانو له قوم ددنه ما نرى نوینو کتالره الا بشرا مثلنا مگرم بشر زمون پشانه وما نرى مون نوینو اتبعك وما نراك مون نوینو تعالره اتبعك چې دستا تابعداري کړی وي الا الذين مگرم ها کسان وهم چې دی اراذلنا دي زمون غریبان دي جمع دي ارذل الفقيران دي بادي رأي بے فکر خلق دی، نئی فکرو والا خلق دی. وما نرى بادی رأی منا ظاہری فکر کئی انجام دشی نسنجئی. وما نرى لکم مونوینو تاسو دی پارا علینا پخپل زانو من فضلنکم بہتری
بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کو په تاسو باندې کاذبین دروغ ویونکي په دعوت د رسالت باندې. قال فرمایا قومه اے قوم زما ارایتم ما خبر راکه ان کنتو کذوم علی بینه په دلیل باندې من ربی له طرف دربنا و آتانی رحمتا او ما تراکلی الله تعالی یو رحمت من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم پتاسو دا خبر وړاندې شوی وی ان نلزمکموها ایا مون لازم کو پتاسو باندې دا خبره وانتم لها کارهون او تاسو دې خبره در بد غنون کیای نه پتاسو هم دا خبره په زور نه مجبورونه در باندې تحمیلو. ویا قوم اے قوم لا اسالکم تاسو نه ما سوال نه کړي سوال نه کوم علیه په دا تبلیغ باندې مالا د مال د زکه مال وای د میلان نه راخستل شوی دا یمیل الیه القلب د تزره میلان کې زکه مال ورته وای ان ادریا نتزما ثواب الا علی الله مگرم عند الله فنزل الله تعالی دے وما انا نيمز بطارد المؤمنین شړون کې د غریب بطارد الذین شړون کې د هو کسانو امنو چې ایمان راوړل انهم دوی ملاقات ربهم دی به یقینا د خپل رب سره مخامخ کېدون کی وی ولکنی اراکم لیکن یذوینم تاسو لره قوما تجهلون یو قوم جاهل او بے خبره. ویا قوم اے قوم زما من ینصرنی من الله څوک به زما نصرت کی د الله د عذابنا ان ترتهم کما دی وشړل افلا تذکرون ایا دومره هم نصیحت نه اخلي تاسو ولا اقول ذنوایم لكم تاسو لپاره چې عندي خزائن الله لما سره خزانی د الله تعالی د دم نوایم ولا اعلم الغیب او دا نوایم چې ما سره علم غیب موجود ده په علم غیب باندې پوهیږم ولا اقول ذنوایم انی ملکون جزو فرشته یما ولا اقول ذنوایم للذین هو خلق لرا تزدری اعینکم چې حقیر گنی د تاسو نظرونه تاسو سترګې لیؤتیهم الله چې الله باور نکي دوی ته خیرن خیر ایمان او شرافت الله اعلم الله پاک خبردار ده بما په هغه سو فی انفسهم جدی په نفسونو کې ده انی زو اذن پدی وقت لمن الظالمین دبل جملی د اعلی ظالمانو نشیم چې په الله تعالی باندې هغه څه اوم چې الله ما تنازل کړی نبی. قالو دی قوم اوله یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا تامون سره جګړه وکړه فاکثر تجدالنا تا زیات کړه دا جګړه زمون سره فاتنا را تاغو کوا بما په عذاب تعدنا چې تامون سره وعده کوي ان كنت من الصادقین کته یل جملې د رښتونو خلقونه په خپل وعدو کې. قال فرمای انما خبر دادا بلند یاتیکم به الله راتکی په دې خپل وعده باندې الله تعالی ان شاء کدی الله اراده وي په دنیا کې وما انتم نه تاسو بمعجزین عاجزون کی نه الله لرا بفائتین من عذابه نه ولا ينفعكم فایدان رسی تاسو ته نصحی زما خیر خواهی ان اردت کذیرا دوکم ان انصح لكم چې خیر خواهی وکم تاسو دی پارا ان شاندادا کان الله چې وی الله تعالی یرید اراده ولري ایغویکم چې الله تاسو گمراه کی هو ربکم دا الله تاسو رب دا و الیه ترجعون دا الله تبا تاسو ورګرځول کېږي. ام یقولون ایا دوی وای افترا دا پیغمبر دا کلام لزان نه جوړ کړی دا تورته پیغمبره ان افتریته کما دا کلام لزان نه جوړ کړی وی فعلی اجرامی نفما باندې زما جرم زما خپل گناه ده زما خپل عذاب ده و انا زبری ان بیزاریم مما ده هغه گناه نه تجرمون چې تاسو جرم کوي تاسو گناه کوي چې شرک ده الله تعالی جل جلاله نه پدې قوم کې 50 کم زر کال بیانو پدې زرو کلو کې د حوصله او طاقت کم نشو. نن به د خلکو دومره اوویلو چې زنبیل کې به واچولو د خلکو به دا خبرو کې چې نوره مړ شو او چې کور ته به یوړه سبا ګیسته به په هغه شکل ښایسته حلم صبر هر شی به ور بیا به راووتلو. د ده همدغه معجزه وه چې نه د ده په ځوانۍ کې فرق راته نه په حلم کې نه په صبر کې نه په وینا او په خبرو کې
50 کم زر کاله ته بیان کوا. ورسته د هغې نه یو ورځ د ورځو نه روان ده. یو سپین ږیری خپل المسي ته وایي بچیه دا سړی نوح ته اشاره کوي تاسو غلط نه کړئ دا لیونی دی بابا سره همسا د المسی ورته وایي چې دا همسا راکه په دې سر باندې ور نه کم. وایي ولې نه؟ چې همسا یې ورکړه نوح علیه السلام ته په دې سر کې چې وار ورکړو سختې وینې ته نه جاري شولې. نه په دې وخت کې حضرت نوح علیه السلام ته وحی راغله چې د ستا د قوم نه نور څوک ایمان نه راوړي بغیر د هغه چا نه چې مخکې ایمان راوړی. نو نوح علیه السلام فرمایي چې زه خو د دوی د ایمان په خاطر باندې کوشش کوم، نو چې هر کله دوی ایمان نه راوړي نو خدای زما قوم هلاک کا. اوس خیری ورته کوي رب انی مغلوب فانتصر رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. خدای مخ د ځمکې باندې یو کافر هم مپرېږده. اوس الله پاک نوح علیه السلام ته وحی فرمایي کشته جوړاوه. یا الله نو کشته خو زمان نه دزده. الله فرمایي باعیننا زمونږ د نظر لاندې زمونږ د حفاظت لاندې. خو دومره خبره ده چې کله ما سره د ظالمانو باره کې خبره مکو. وقد یجعل غیر السائل کالسائل. تاسو مختصر ویلې دلته حضرت نوح علیه السلام خو د قوم د نجات سوال نه ده کړی. خدا شان او دا وخت داسې ده چې کله سړی داسې عذاب په خپل قوم کلی باندې وویني نو ظاهرا په دې وخت کې سوال کوي. نو الله فرمایي چې نه ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. دای لګیا شو کشته جوړي شل کاله د دوونه کې خودلې بیا داونه وچه شولې او بلې کشته لګیا شو. یا الله څنګه جوړ کوم زه خو پدې نه پوهیږم. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی تعلیم ورکړي دا تختې دومره پرې کا دا دومره پرې کا د مرغۍ په شکل باندې جوړ کا. اوس هم ټولې کشته د مخې نری وي چې د اوبو سره مقابله ونکړي. د مرغۍ په شکل باندې جوړ کا درې چتا لرګي وشول شروع شو کشته جوړي. خلق راضي نوح سکه صرت نبيا صرت نجارا بعدما كنت نبيا. او ترکان در نه جوړ شو اول پیغمبر وي وای بس پروا نه کوي وای مونږ دا تند نه هلاک شولو ته داسې کوټه جوړې چې په اوبو بګرځي. او څومره ساده سړی وای بس خیر. خلق پر اتری کې استهزاء پې کوي. دا کشته جوړه کړه 300 غزه اوږدوالی و 50 غزه سورو 10 غزه جګوالی و. دا درې چته فاس چت د مرغانو منځنی چت د انسانانو لاندنی چت د انعامو د بهائمو. کشته برابر شوه. دا خلق راتله په دا کشته کې قضای حاجت کولو په دې باندې او مرض ولګېدو دوايي کوله خو علاج نه کېدلو. یو ورځ دا مریض راغی چې قضای حاجت یې کولو خپایو خو یې د پکې ولمبېدو. اې دې لمبېدو سره سړی خوشو دغه مکمل میکروب لږ کمو چې ډېر میکروب ورغی رکروش چې دا وازه ګډه شو او هر سړی راځي د خپل اخلاص مطابق ځان په دې کې لړي. داسې وخت راغی چې تبرک په نیت باندې خلی راوړي د خپل ګندګي بیرته وباسي به خوري. تر دې پورې چې اخر کې تبرکات نور ختميږي او بر راوړي د ځای په مینځي صفای کشته تک کس په نه راوته. د هغه نه بعد
علامه دا ورکي چې کوم وخت په تناره کې اوبه راوخوټېدلې دا علامه د عذاب. دا تنور چیرته و؟ د که تاسو عراق لیدلی وي، په عراق کې یو ښار د کوپه نومېږي او بیا هلته کنده ورته وایي. د باب کنده د چپ طرف سره هلته یو تنور و. نو چې هر کله په دا اور کې دننه اوبه را پیدا شي دا امر عجیب ده. دا د دې قوم د هلاکت ټیم. ګورې راغله نوح علیه السلام بابا اوبه راوخته او دا وخت د عذاب. خلکو ته आवाज کوي راځئ. د چې आवाज کټولو حیواناتو واورېدل دومره راغله. نو یا الله دا په دا کشته کې خو نه ځایږي چې زر داسې کشته جوړې شي نه پکې ځایږي. آدم علیه السلام د هر نوع نه خالي جوړې واخله نر او ښځه. یا الله اوس نر څنګه معاینه کم ښځه څنګه معاینه کم؟ نو چې بس خی لاس به د تا په نر لګي او چپ لاس به د په ښځه لګېږي. راجګه وای دا لاندې زیرزمینۍ والا تا دا خر او خرا غوا او غوایه او داسې نور حیوانات ټول راجه کړل. که زمری ده او که هره بلا ده دوه یې راونیول. و خپل من کې به وایي شور نه کوئ ښه په خپله چوکۍ او ځای په ځای کښېنئ. ټول ننوتل. مرغانو ته یې اواز وکړه تاسو راشئ. په مرغانو باندې هم جوړه جوړه لاسونه ږدي جوړه نوع وراچئ چې آینده کې همغې نه نسل پیدا شي. منځنی چت کې حضرت نوح علیه السلام 80 کسان مسلمانان دي، 2 کسان نور دي او 4 نفر حضرت نوح علیه السلام او 3 زامن او د دوی ښځې دي. د نوح علیه السلام بله ښځه کافره ده. بعد 80 کسان دوی ورختل. مرغان هم راغلل. دا لاندې طبقې کې مار و لړم راغی. وای تاسو څه کوئ؟ وای موږ هم تاسو سره خېږو. چې نه 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 موږ د تاسو نه بیخي په تنګ یو. وای ګوره مه کوه طوفان ده د الله عذاب ده. خیر موږ د سره جګ کا موږ تا سره وعده ده چې هر چا د تا نوم موږ ته واخیستلو موږ به چا ته ضرر نه رسوو. اوس هم مسئله دا شته چې مار او لړم ته د نوح علیه السلام نوم واخلئ. سلام علی نوح فی العالمین. بیا به دا مار او لړم تا ته ضرر نه رسوي. وای په دې خپلې وعدې باندې وفا کړې ده. په دې کې نور حیوانات راغلل او په آخر کې خر راغی. دا کشته یې لږه جګه وه. حیوانات ډېر ښه ختل. خر چې راغی 2 خپې پورته کړې دا شاخ پې سلیف وکړو. او خره خېږه که نه؟ خر چې څومره زور وایي که نه ډرایه خېږي خو خېږي نه. او شیطانه وخېږه شه خره لاره پرېږده لرې شه. خر بیا غریب زور وایي لکوزه شیطان د خپو نه ټینګ نیولی ده تللی نه شي. آخر کې ورته وایي چې ادخل و ان کان الشیطان معک. که شیطان در سره یم ننوځه بس ډایرکټ ننوتو. شان یې ټیله کړه خرم ننوتو خرم ننوت. چې نوح علیه السلام ورغی داخله کې کتل څوک موجود دی نه دی موجود. شیطان تللی ده په لاندنۍ زیرزمینۍ کې اول سیټ نیولی. شیطانه څه کوې دلته؟ چا درته وویل؟ تا د هما اجازه نه وه که نه؟ وایي نه نه ولې تا ونه ویل و ان کان الشیطان معک؟ خو تا خبره مې واورېده خو بې اجازې نه راتلم که نه. شیطان هم راغی. په دې پاس طبقې کې مرغان هر قسم مرغۍ هم راغلی.
نوح علیہ السلام ترڅو پرې باران را شروع شو د ځمکې نه چینې را شروع شولې اوبه زیاتېږي. زوی ده ای زویه راځه ارکب معنا مونږ سره د نجات کشتۍ ته وخېږه. زوی ورته وایي سآوي الى جبل يعصمني من الماء زه به غره ته وخېږم زه به د اوبو نه بچ شم. مه کوه چې د الله عذاب راشي بیا غر تا ته نجات درکوی نشي. دا کشتۍ چې په هوا کېدله دا د رجب المرجب د میاشتې 10 تاریخو د رجب المرجب 10 تاریخو چې دا اوبه راغله. دوی خو وروختل د دو د زوی من کې جفا راغله. زوی خو تباه شو. دی وایي یا الله بچی خو زما د اهل نه د تا وعده کړې چې ستا اهل ته به نجات ورکوم. الله فرمایي دا د ستا د اهل نه ده. ولې د اهل نه ده؟ یا خو یې زوی کافر و دی پیغمبر او کافر اهل د پیغمبر کېدی نشي. او یا انه لیس من اهلک معنا دا یو روایت فرمایي چې دغه زوی د حضرت نوح علیه السلام نه پیدا نه و دا د ښځې زوی و له بل چا نه. خو دا خبره هم تحقیقي نه ده. دریم قول دار اخلي چې دا انه لیس من اهلک دا د ستا د ښځې زوی ده د آرامو نه پیدا شوی د ستا زوی نه ده او په دې حرام کار یا په زنا باندې حضرت نوح علیه السلام خبر نه و. خدا خبره هم خوندور نه ښکاري. پیغمبر ته څنګه الله خبر نه ورکوي؟ کفر عیب نه ده خو ښځه چې فاحشه دا عیب ده. ښه جواب هماغه و چې اول ما وکړو چې دا زوی د پلار تابع نه و په دین کې. انه لیس من اهلک اوبه راوختلې غرو ته ورسېدې. وایي که الله په چا رحم کړی وای که نه یوه زنانه وه بچی ورسره و منډې وایي غره طرف ته روانه ده چې څومره دا جګېږي وبپسې جګېږي. د غره سر ته وختله اوبه سر ته وختلې دا خپل بچی په آخر کې غېږ کې نیولی اوبه یې غېږې ته راغللې. دا خپل بچی په دا لاسو داسې جخ کړو هوا کې ونیول خو بیا هم الله رحم پې ونه کړ راویې غورځوله. لیکن دغه روایت هم ضعیف ده. داسې فرمایي چې په زمانه د طوفان د نوح علیه السلام کې 20 کاله مخکې ښځې وچې شوي دي بیخي بچیان زیږولي نه دي. د عذاب په دې بالغو خلکو راغلی په دې کې نابالغه څوک موجود نه و. کشته په هوا شوه ګرځي کمې ورځې خو نه دي. دلته په دې لاندې طبقې کرا کشته درانه شو. دومره خوشحالي پیدا شول کنه چې دا اوس هم راکوز کړی وای کنه د دغه پټیو د فارق کاپي وه او خاصه پاس سره وام او دومره موږکان را پیدا شول چې تاسو لیدلی وای کنه. او دا موږک لګیا ده کرا کشتۍ ماتوي لرګی خوري. نوح علیه السلام به د دوی حال اخیستلو. الله ورته فرمایي چې بس دا د فیل دا مخ داسې چوخ کا چې دا بټانې وویلو نو لدنه یو دوه پشې را پیدا شوې چې تاسو دا منډې لیدلی وې چې منګکان مخته ول شانه پشې پسې روان دي. اوس خو ټینګ شه که نه تا لرګي سوري کول. خو بالاخره څه به درته ووایم چې د موږکانو ذریعه یې ختمه کړه. دا شکر چې د هر یو چا نه پورته بل ذات شته. دلته خوشحالي زیات شول. وی د زمري د ټنډې بټن ووایه هغې نه یو خنزیر یوه خنزیره راووته.
خنزیر شروع شو غاټه ژبه یې وه خوراک شروع کو ډېرې کمې ورځې ووتلې چې دا داسې صفا کړه چې نور به د حیواناتو شاته تیار ولاړ اوسې کول به یې ده به خوړل کشته روانه ده دا خو د عذاب ورځې دي په دې کې انسان د شهوت کله ورځي یاپس د حضرت نوح علیه السلام زوی د کشته یو کونج ته لاړو د خپلې ښځې سره یو ځای شو چې نوح علیه السلام په خبر شو طبیعت خرابه شو د دې وجې نه الله پاک د هغې په نطفې کې تغییر راوستله شکلونو کې د هغوی په رنګونو کې الله پاک بدلون راوستلو دا یاجوج او ماجوج چې تاسو وینئ دا له جملې د دغه یاپس نه کشته په هوا کې ګرځي الله پاک غرو ته وایي چې د حضرت نوح علیه السلام کشته به کوزیږي هر غر د دې لپاره وایي چې زه خو جودي غر ځان کته کوي الله فرمایي عاجز کاسته ور کوي واستوت علی الجودی دا کشته راغله په جودي غره باندې ودرېده لاندې خو بدی نورا کرا او بو کمیږي الله ازمکه ته فرمایي او بدی وچخه اسمان توای او بدی باندې چې مقدس مکه نه دا او بلګه کمی شوي نو دا خو جو غرونه دي کارغه ولېګلو چې تلارشه یا لاړشه د ازمکه حال مونږ تراو کړه چراغه په مقدس مکه کوپار پراتو داغه په مردارګیو کې لګیاش خوري کارغه څه شو کارغه را نغلو نوح علیہ السلام ورته خیری وکړ چې تعالی پر دې همیشه ډار پتا کیږي ډار او چرته دې هم د چا سره ستاسو ګنا نه وي لهم دی و جنا چرته هم کا په انسانانو کې اوسېږي نه او چې څنګه انسان وویني سمدستي الوزي دا ولی الوزي دا داسې و چې د کلاغ دا کومه مورې چې و خپل بچا ته وصیت کولو چې بچانو د انسانان عجیبه خلق دې مونږ تاسو نه پرېږدي چې که تاسو طالب ولیدو چې سره کته کو نه پدا پوه شئ چې دا تیګه رااخلي او تاسو په ولي نه تاسو به تختی مخکې دا غینه بچای ورته وای نه مورې داسې نه کوم چې زه طالب د لرې نه وینم تختم به وای ولې وای کېدای شي جب کې تیګې تیارې راوړې وي اخیستلو حاجت به نه وي د کاغ ځکه بیدار شیدام د کاغ غوږونه د څومره لرې مزل نشی اوري کفترې ته وایي ته لاړه شه کفتره چې راغله ځمکې ته دا کومه اندازه چې د خپې سرې غونته یي دومره اندازه د خپې په دا چکړو کې وویلې یوې ونې ته ورغله یوه شنه پاڼه راواخیسته په دې مشوکه کې حضرت نوح علیه السلام ته یې راوړه چې ځمکه نوره اوبه چې شوي دي خټه ده قابل د استوګنې ده دا شنه پاڼه مې راوړه په دې غاړه کې حضرت نوح علیه السلام لاس تیر کړ اوسه پورې چې دا کوم تاسو د غاړې د کفترې کې یو ښایسته تیز رنګ وینئ دا برکت د لاس د حضرت نوح علیه السلام او دعا یې ورته وکړه چې د ستا لپاره دې په هر ځای کې کور وي نوره خلاصه که په جماعتو کې دوی دي په حرمین شریفینو کې دوی دي په عرفات کې دوی دي په مزدلفه کې دوی دي د کعبه شریفې خواته مکمل سوجي رب ځمکه د دوی لپاره خلاصه پاتې شوې ده کبوتر چوک ورته وایي
په لکهاو کبوترو پکې دي خپلې ګرځي. خو د حرم دومره احترام ساتي چې د کعبې په سر باندې تیریږي نه، مګر هم چې مریض شي د مریضۍ په وجه د کعبې په چت تیریږي که نه نوره پې تیریږي نه، قطعا دا بالمشاهده مونږ څلرم چت ته وختلو ورته ناستو دغسې د کتاب خبره مو لیدلې وه چې عملي ووینو. خو یوه ناشنا خبره دا وه چې دا کوم کبوتر چوک ده زیاتره په دې کې جمع درېږي د امام پسې بیروبار زیات شي. خو عجیبه خبر دا ده چې د یوې کفترې ګندګي په دې کې نه وینو. زه څو ورځې ورته راغلم چې نه دا کفترې څه چل ده، دا ګندګي چېرته کوي. په دې ځای کې باقاعده جانمازونه اواریږي، خلک ورته درېږي په مانځه باندې او د کفترو ګنګستانه. نو کفترې ته دعا شوې ده. دا دعا ولې شوې؟ د پیغمبر صحبت اختیار کړي. دغه بچی وګورئ، پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف چند روزی فای نیکان گرفت، نیکان شد، نیک شد، مردم شد. دست پای د اصحاب کهف د نیکانو صحبت مختار کو. په ورځ د قیامت کې به د کنعان سیرا د سپي ته ورکړی شي جنت ته بلاړ شي، د سپي سیرا به د کنعان ته ورکړی شي جهنم ته بلاړ شي. خزا د حضرت نوح علیه السلام کافره وه، د پیغمبري د ښځې د کومه فایده ونه رسوله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ننوځئ کشتۍ چې کوزه شوه په کومه ورځ باندې کوزه شوه؟ دا د عاشورا ورځ. عاشورا لسم د محرم، البته په جودي غره باندې تقریبا یوه میاشت مخکې کوزه وه. خو چې د کشتۍ نه نوره راکوزېږي نوره د ځمکې د قرار دپاره ځمکه وچېږي میاشت بعد، یعنی په لسم د محرم باندې حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ نه راکوزېږي. نو امر یې وکړه چې دا ښه ورځ د نجات ته روژې ونیسئ. ټولو خلکو روژې ونیولې. یو څه دانې راواخیستلې، د غنمو دانه وه، د نسکو وه، د لوبیا وه، 7 دانې راواخیستلې. دا 7 دانې سره وویشلې او بیا یې ګرمې کړې، جوش یې کړې، پخې یې کړې. کم شی و خو الله په دې کې برکت واچولو. خلکو په دې روژه ماتې وکړو. اول طعام چې پوخ شوی ده فس د طوفان د نوح علیه السلام نه من الحبوب السبعه د 7 دانو نه دغه طعام. د باقی مانده کسان د 80 کسان نور یا 82 کسان وفات شول. بیا دا څومره ذریه چې وروسته پیدا شوې ده دا د حضرت نوح علیه السلام او دغه د 3 بچیانو ده. الله پاک دا قوم تباه کړو. یو قول فرمایي چې ایسو کم پاتې نشول، خو یو عاج بن عنق پاتې و. هغه څخه یې ګړه کړې وه، وایي ده به لرګي راوړل، دا لرګي به یې لرې لرې نه راواخیستل، دې خوا ته به یې وغورځول، کرایه هم نه اخیسته. خو لیکن دا خبره هم د قرآن د ظاهر سره موافقه نه ده. ولې قرآن څه وایي؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله په مخ د ځمکې باندې یو کافر هم مه پرېږده چې اوسېدونکی د دې ځمکې شي، یو هم مه پرېږده. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا.
بس حضرت نوح علیہ السلام را کوز شو. الله فرمای پتا د برکتونه وي د ستا په بچیانو او هغه امت چې له تا سره او هغه ډلې چې مونږ به دوی ته څو وخته په دنیا کې ګټه ورسوو او بیا به زمونږ د خوانه ورته عذاب علیم ورسوي. وی په دې آیت کې اشاره د قوم ناشکرۍ ته ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو ورځ راغی، سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې وې. صحابي د هغې نه پوښتنه کوي څه خبره ده؟ وایي چې زه په د عراق ځمکه په دې کربلا باندې تېرېدم نو ما ته رسول الله ویلي و چې په دې کربلا کې به زما بچی حضرت حسین او زما کورنۍ اهل بیت شهیدانېږي. نو بیا وایي دغه خاوره رسول الله ما ته راکړه چې دا خاوره بوی کا. اوس چې دې خاورې ته راغلم هغه بوی ما ته راغی. د دې وجې نه ما ته د خپل زوی قتل را په یاد شو نو په ژړا شوم ګیره مې لنده شو. بل روایت کې فرمایي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم لگا خاورا ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته ورکړه چې دا یو ګلاس کې یو قاروره او شیشه کې بند، خو چې هر کله دا په سرو وینو باندې بدله شوه دمن عبیطا، دا هغه وخت ده چې د حضرت حسین د شهادت وخت. حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوپې ته راغی ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته ورغی. ام سلمې ورته وایي چې بچی ته صبر وکړه، ما ته رسول الله یو پیاله راکړې ده. چې ورغله پیاله یې وکته د وینو نه ډکه وه، په ژړا راغله. حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي څه چل ده، ولې څه وشول؟ وی نشم ویلی. وی خامخا اوایا وی دا زمون او د تاسو د فراق او د بیلتون وخت راغی. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیاله را کړې وه او فرمایلی و چې دا کله د سرو وینو څخه ډکه شي دا به د حضرت حسین د قتل او د شهادت ورځ وي. نو ګمان کوم چې نن به ته په شهادت باندې رسېږې. همداشان دویمه علامه یې دا ښودلې وه چې هره تیږه راوچتوې که نه د تیږې لاندې به وینې وي. چې په دا ورځ باندې ام سلمې رضی الله عنها تیږه لرې کوله تیږې لاندې وینه وه، یعنې ځمکې په دې باندې ژړل. حتی په اسمان کې سرواله لدینا مخکې نه وه. په ورځ د شهادت د حسین رضی الله تعالی عنہ باندې دا سرواله پیدا شو، غمجنی د اسمان. په دا ورځ د شهادت باندې خوب ویني چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ناسته ده او ټکری مبارک د خاورو څخه ډک ده، ویر او سلګۍ کوي. زمونږ مورې څنګه ناسته وایي زه د خپل بچي حسین رضی الله تعالی عنہ جنازې ته راغلی یم چې د هغه سر یې جلا کړی. دا خو محاصره کسانو په دوی باندې تنده راغلله. د دې خیمې نه د ژړا او د فریاد اواز نه بغیر بل څه نه و. د محمود یوه لور ده سکینه نومیږي، دا ډیره وړه وه، ژبه یې راوتلې وه د تندې نه. زنانه و دا ماشومه ویستله د باندې. حسین وایي چې دا نه غواړم چې تاسو ووځئ، ما ته یې راکئ، زه به دې خلکو ته آواز وکړم چې خیر زه خو د رسول الله لمسی یم،
او دا د رسول الله المسی ده، خیر تاسو یو غړپ اوبه ورکئ. حسین رضی الله تعالی عنہ دا ماشوم غیږ کې واخیستل او بهار یې وایستلو. یو ظالم پې رامنډه کړې، زه به اوس دې ته اوبه ورکم. نیزه یې ننویسته او د دې ماشوم یې زړه یې په دا نیزې کې راوایستلو. حسین رضی الله تعالی عنہ د هغې نه وروسته په شهادت ورسولو. د هغه سر یې پرېږه او عبیدالله بن زیاد ته یې یوړو، د خپل امارت او د خپل چوکۍ په ځای کې. هغه چې ورته وکتل چېرې سر ته دې ګورم ډېر زیات ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو دوه خلي راواخیستل، یا یو په دا پزه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کې دا خلي ننویستل. الله پاک د خپل دوستانو انتقام خامخا اخلي. سو وخت بعد د عبیدالله بن زیاد سر پرې شو، همدغه مجلس ته یې راوړلو چې کوم ځای کې د حسین سر راوړی شوی و. نه په دې ځای کې وایي سپین مار را پیدا شو، نرکی غونته و. دا درې ځلې مونږ ولیدو چې په سپږمو ده عبیدالله بن زیاد کې وتلو ننوتلو. ولې ده به د حسین په سپږمو کې خلي ننایستل، د هغې انتقام الله واغېستلو. د ده په سپږمو کې به نري ماران ننوتل. نو الله فرمایي چې مونږ بعضې خلکو ته یو څه وخت ورکوو او بیا زمونږ عذاب پې راځي چې ناشکري وکوي. دې خلکو د حجاج بن یوسف او دارنګه د یزید ظالم یا د عقبه بن مسلم یا د کوفې د خلکو د خیانت د وجنه چې د زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسیح سره وکړل، الله پاک په دې خلکو باندې عذاب نازل کو. او حتی چې همدغه یزید به دا आवाज هم کولو چې که شراب په دین د محمد باندې حرام وي، زه په دین د عیسی باندې چخم، او ما نن زړه سوړ کو چې ما خپل انتقام د آل محمد نه واخیستلو. همدغه د لاسه حسن رضی الله تعالی عنه چې تقریبا 10 میاشتې دا د حضرت حسین نه مشر المسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د همدغه ظالمانو له طرف نه هغه په شهادت باندې ورسول شو. او حاله چې د دوی هیڅ ګناه هم نه وه، په یو ورځ باندې 80 خطونه د کوفې د خلکو نه راغی حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې زر کراشه او زر کراشه او زر کراشه. الله فرمایي امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. پیغمبر دا د غیب خبرې وي، مونږ تا ته وحی کړې ده، ته په دې باندې خبر نه وې، نه دستا قوم خبرو. صبر کوه په دې خبره باندې، عاقبت او انجام د متقیانو لپاره ده. الله فرمایي اوحیا وحی وشوا الى نوح علیہ السلام تا انه خبر دادا لیؤمن من قومک، ایمان به اس کلرا نوړي دستا د قوم نه پراتونګي کې الا من قد امن، مگر هم هغه څوک چې مخکې ایمان راوړی وي. فلا تبتئس فلا تحزن، مخه پکېږه بما په څه باندې کانو یعملون چې دې خلکو یفعلون دې خلکو کولو من عداوتهم معک. واصنع الفلک، جوړه که کشته باعیننا زمونږ د نظر لاندې، ووحینا زمونږ په تعلیم او په امر باندې. ولا تخاطبنی، ما سره خبرې مکه فی الذین په نجات دیو کسانو کې ظلموا چې دې ظلم کړی کافران شوي دي، انهم مغرقون، حکم په دې باندې شوی دا چې دې بغیر کول کېږي خامخا به غرق شوي وي. ويصنع الفلک، جوړولی کشته، وکلما هر کله مر علیه ملأ، چې تیریږي په ده یو ټولې من قومي د قوم د نه سخروا منه، دوی په دې باندې استهزا کوي. قال وای ان تسخروا منا، که تاسو استهزا کوئ په موږ باندې، فانا نسخر منکم، موږ په تاسو باندې استهزا کوو، په تاسو ټوکې کوو، کما تسخرون، لکه چې تاسو مخکې د غر کېدو په موږ باندې ټوکې کولې. فسوف تعلمون، زرد تاسو به پوه شئ، ما یاتیه عذاب، چاته به راځي عذاب یخزي چې دی وشرموي په دنیا کې، ویحل علیه، نازل شي په ده باندې عذاب مقیم، عذاب دوامدار،
حتا تر دې پورې اذا جاء امرنا چې راشي زمون امر وفارت تنور او خټيږي تنور په دې کې وبرا پورته شي قلنا مونږه اول احمل فيها مبارکه په دې کې من کل زوجین د هر جوړې نه اسنین دوا نر او خزا واهلک استا کورنه الا من سبق عليه القول مگر هم هغه څوک چې مخکې راغلی مخکې ترې بده باندې قول د عذاب چې انهم مغرقون دي ومن آمن واهلک ومن آمن خامخا نجات درکو تا او هغه چاته چې هغه آمن ایمان راوړی وي وما آمن معه ایمان نو راوړی د سره الا قلیل مگر هم ډیر کم کسانو وقال اركبوا بفرمال اخاس پارشی فيها پدې کشته کې بسم الله مجريها ومرساها یا دا مصدر میمی بسم الله ارساؤها واجراؤها پنامد الله د دې تللو د دې درول دی د چې کله به روانه ولا بسم الله بس مچکله به دروله بسم الله رست بسم الله جرت روانه بشوه یا دا صيغه د ظرف زمان ده پنامه دی الله وحده درې دو وحده تللو ده یا ظرف زمان مکان ده پنامه دی الله اغه زائد درې دلو او زائد تللو ده کیشته پنامه دی الله وا د الله په نوم باندې چلی ده بسم الله مجریها و مرساها پنامه دی الله روانه دل د کشته دی او درول د کشته دی ان ربی بشک زما رب لغفور الرحیم غفور او رحیم مهربان ذات وهي دا کشته تجری بهم روانه پدوی باندې فی موجن پجفو کی کل جبال پشان دغرو باندې ونادى نوح आवाज نوح علیہ السلام نے ابن خپل بچی تا وکانو فی معزل دا بچی کناره او پدین کې لدنا یا بنی ارکب معنا او بچیا مونږ سره سپورشا ولا تکم مع الکافرین مکه ګال جمله د کافرانو نا قال فرمای ساوی زب پنا یو سما الی جبل نغرتا یعصمنی من الماء کما بچ کی د ابونا قال فرمای لا عاصم اليوم نشته بچ کون کې نن من امر الله د الله تعالی د امرنا الا من رحم مگر هم هغه څوک چې الله په د باندې ورحمیږي استثناء منقطع ده وحال بینهما او حال پرده واقع شما بین د پلار او د زوی کې الموجوج فرعل فکان من المغرقین نو د شول جملو د غرق شو خلقنا وقيل يا ارض ويشل ازمك ابلعي ماءك وبدي وجهها ويا سماء اسمعنا اقلعي وبدي بندك وغيض الماء وبك مشل وقضي الامر فرش امر ده هلاكت واستوت على الجودي او دا کشته ودره دا سخشوا په جودي غربان ودره دا وقيل اول شل بعدا لريوال لرحمت الله تعالى ندا للقوم الظالمين قوم ظالمان لرا سوچ قای کوي یا امتیاز جاری وي یا حیز جاری وي نو دا آیتونه چې اوویل شي ولیکل شي الله تعالی جل جلاله به شفا ورکي ونادى نوح اوازك نوح عليه السلام ربه خپل رب ته فقال فرمای رب ای زما رب ان ابني من اهلي زما بچای زما د کورنۍ څخه ده وان وعدك الحق دستا وعده خو اختیار چې دستا کورنۍ باندې هلاک وما وانت احكم الحاكمين او تخ حکم کون کې د حکم کون کو څخه قال فرمای یا نوح ای نوح عليه السلام انه ليس انه شاندار انه دا بچای ليس من اهلك دستا د کورنۍ څخه دستا د تربیت څخه دستا د اهل څخه نه ده انه دستا سوال عمل غیر صالح دا عمل خکار نه ده خ عمل نه ده په نجات د زوی باندې انه دستا بچای که ضمیر بچی تراجی شي عامل د عمل کون کې دا ذو عمل غیر صالح د خاوند د عمل د چنیک عمل نه ده
فلا تسأل ما سوال مکوا ما په نجات باندې لیس لك به علم چې تعالی را پدې باندې علم نه حاصل چې اهل د نجات دا کنه دا انی اعذک تا تنزعت قوما تا من قوما ان تكون من الجاهلین چې د شیل جملې د به خبر خلقونه قال فرمای رب خدایا انی اعوذ بک زپنا نسم پتا باندې ان اسالک سوال کوم لتانا ما دې غشی لیس لی به علم چې مال را پدې باندې علم د نجات نبی و الا تغفر لي کتما تبخنونک وترحمني تفما باندې رحمونک اكم من الخاسرين د بشمل جملې د زیان کارونه قیل اول شول یا نوح اے نوح علیہ السلام اهبط کشا بسلام منا فسلامت زمون له طرفنا وبرکات علیک او برکتونه پتا باندې وعلى امم او په ټول مما معك چلو تاثر دي و امم او نور لري براشي سنمتعهم موږ دوی ته سو وخت غټه ورکو په دنیا کې فائدہ ورکو ژوند ورکو ثم يمسهم بیا به ورسیږي دوی ته من زمون د طرفنا عذاب علیم عذاب درناک لوجدنا شکر د نعمتنا تلک دا من انباء الغیب دا د قصو د غیب ندی دا دلیل د رسالت د تا باندې ما نوحیها الیک مونږ تا بیان کړی تا ته وحی کړی دا ما كنت تعلمها نوې ته پیغمبر چې ته په دې خبرو باندې پوي وې انت ته ولا قومک نه دستا قوم چې معلومه ده قوم ته معلومات نو تا ته معلومات نو الله دې خبرې لدی مخکنه قصې نه دا دلیل پیغمبري دستا ده من قبل مخکې هذا لدینا فاصبر صبر کوا پیغمبر ان العاقبه للمتقين یقینا انجام د نیکه سعادت د آخرت حاصل د هغه چا لپاره چې الله تعالی نه یریدون کې دي د حرام نه بچ کیدون کې دي ربنا